درنو ملګرو السلام علیکم. ستړي مشئ، هیله ده چې رک او روغ یئ. ملګرو زه به تاسو ته په دغه چینل کې د موبایلونو د کمپیوټر د بېلابېلو تخنیکونو او پروګرامونو او همداراز د انټرنیټ په اړه په زړه پورې او خوندورې ویډیوګانې وړاندې کوم. هیله ده چې دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو نن به زه له تاسو سره د ګوګل په پلټونکي ماشین یا ګوګل سرچ انجن کې د ګوګل اسټر ایکس په اړه یوه په زړه پورې او خوندوره ویډیو شریکه کړم. هیله ده چې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو ګوګل نن سبا زموږ او ستاسو د ټولو یوه ستره اړتیا ده. نو د همدې لپاره کله چې په ګوګل کې پلټنه کوو نو چې دغه پلټنه مو په زړه پورې او په بېلابېلو طریقو وشي نو ډیره به ښه وي. د همدې لپاره ګوګل اسټر ایکس کاروو. ګوګل اسټر ایکس داسې پټ کوډونه او پیغامونه دي چې په ګوګل کې زموږ پلټنه او سرچ نور هم په زړه پورې کوي او لای رنګین کوي. نو ملګرو راځئ چې پیل وکړو د نننۍ ویډیو په زده کړه باندې. لومړی راځو ګوګل براوزر ته، ګوګل کروم براوزر ته. په ګوګل کروم براوزر کې زه ګوګل خلاصوم. چې کله مې ګوګل خلاص کړ دلته زه ورته په دغه اډرس بار کې سرچ بار کې لیکم do a barrel roll لیکم ملګرو او دا انټر کوم. کله مې چې انټر کړ دا صفحه تاسو ګورئ څومره په خوندوره او په زړه پورې طریقه باندې تاوه شوه. دې ته do a barrel roll وایي. کله چې تاسو غواړئ چې دغه رقم صفحه تاوه کړئ نو په ګوګل اډرس بار کې ورته دغلته do a barrel roll لیکئ نو تاسو ته به بیا دغه صفحه په یوه خوندوره طریقه باندې تاویږي. زه ملګرو یو بل ګوګل اسټر ایکس ته دغلته په ګوګل هوم باندې مې کلیک وکړ. دلته زه اوس لیکم ZERGRUSH زرګرش مې ولیکه دا انټر کوم. تاسو اوس دلته ګورئ د او په شکل کې د دوه رنګه حروف راځي سره او زیړ. دا اوس راځي چې موږ ته کوم دغه پلټنه او سرچ شوی دی دا په دا صفحه کې ټوله صفا کوي او کلیر کوي. ملګرو اوس راځو دا صفحه ټوله موږ ته صفا کیږي. دا موږ ته ټوله صفا کیږي داسې راځي. دا د او توري راځي دا ټوله صفحه موږ ته صفا کوي. تاسو ورته ګورئ چې دغه صفحه ټوله صفا کیږي ځان سره کلیر کوي. دا چې کله دا صفحه پاکه شوه دا دواړه د دواړو رنګونو او راځي پاس سره یو ځای کیږي. د سرو او نه د جی توری جوړیږي او د او نه جدا او بیل یو د جی توری جوړیږي. نو دا ټول سره یو ځای کیږي. تاسو یې اوس کتلی شئ دا سره او د سره جی د دې نه سور جی جوړیږي او د دې زیړو او نه زیړ جی جوړیږي. دا ټول سره را یو ځای کیږي. تاسو ورته ګورئ دا ټول سره را یو ځای شو او دا د جی دوه حروف ورنه جوړ شو. که موږ غواړو چې بیرته خپل حالت ته لاړ شو په دغه کلیر باندې موږ کلیک کوو بیرته موږ هغه صفحې ته تللی شو چې موږ ته کومه پلټنه شوې ده. ملګرو زه بیا په ګوګل هوم باندې کلیک کوم او دلته په همدغه اډرس بار کې زه اوس ورته لیکم بلینک HTML دا زه اوس انټر کوم. کله مې چې انټر کړه تاسو اوس ګورئ په دغلته به دغه صفحه کې بلینک HTML پړه کیږي سترګک وهي. دا ګورئ بلینک پړه کیږي دا HTML هم پړه کیږي. په کوم ځای کې چې HTML بلینک راغلی دی یا بلینک جدا او بیل راغلی دی یا HTML راغلی دی دا ټول ګوره زه دا سکرول بار باندې داسې راکوزېږم. دا ګورئ چېرته چې HTML لیکل شوی بلینک لیکل شوی دی دا ټول پړه کیږي. نو دې ته د ګوګل اسټر ایکس د بلینک HTML ګوګل اسټر ایکس وایي. ملګرو زه بیا په دغه هوم باندې کلیک کوم. کله مې چې په هوم باندې کلیک زه اوس تاسو ته یو بل ګوګل اسټر ایکس ښیم چې هغې ته موږ وایو فیسټیوس FESTIVUS. دا زه اوس انټر کوم. تاسو اوس ګورئ دغلته موږ ته یوه توره کرښه راځي. دا کرښه تاسو ګورئ دا که موږ داسې لاندې هم راکوزو دا د صفحې تر اخر پورې دا صفحه ټوله دغې کرښې نیولې ده. نو دې سره
دې ته فیسټیوس ویل کېږي. دا د فیسټیوس ګوګل ایسټر ایګ دی. بیا په دې هوم باندې کلیک کوو. چې کله په هوم باندې کلیک کړه زه اوس یو بل ګوګل ایسټر ایګ تاسو ته ښیم. په هغې کې زه دلته لیکم PACMAN سپیس او بیا لیکم ګوګل. کله مې چې ګوګل ولیکم دا اوس انټر کوم. دلته یوه لوبه مونږ ته راځي. دغه لوبه مونږ ته راځي. په دغه کلیک ټو پلی باندې کلیک کوو مونږ ته په دې سره دا لوبه چلانیږي، شروع کېږي. په زړه پورې لوبه ده. دغه ایکس باندې زه بیرته کلیک کوم. دا دی بنده شوه. بیا زه په ګوګل هوم باندې کلیک کوم. دلته یو بل ګوګل ایسټر ایګ تاسو ته زه ښیم چې هغه زه اوس که مونږ غواړو چې ګوګل دلته یو څه ورته ولیکو چې هغه ګوګل ان 1998 دی. ګوګل ان 1998 دا مې ولیکم. زه اوس دا انټر کوم. کله چې ملګرو ګوګل لومړی ځل شروع شوی و نو دغه رقم صفحه په دغه شکل باندې وه. ګوګل د 1998 کال د سپټمبر په 4مه نیټه باندې پرانیستل شوی و، شروع کړې وه. نو په هغه وخت کې ګوګل دغه قسم و. ګوګل دغسې لیکل شوی و. سرچ یا پلټنې به چې موږ ته کولې په دغه طریقه باندې کولې. که موږ غواړو چې بیرته خپل ګوګل لومړني حالت ته راشو نو په همدغه هوم باندې کلیک کوو. موږ ته اوس ګوګل خپل حالت ته بیرته راځي. ملګرو زه دلته تاسو ته اوس په ګوګل کې یو بل څه ښیم، ګوګل ډوډلز. ګوګل ډوډلز داسې یو څه دي چې موږ ته ګوګل په بېلابېلو وختونو کې د بېلابېلو پیښو دپاره د بېلابېلو هیوادونو دپاره بېلابېلې لوګوګانې جوړوي. نو دلته اوس دا ګوګل عمومي لوګو ده. که موږ غواړو چې بېلابېلې ډوډلز وګورو د ګوګل نو په اډرس بار کې به هېڅ نه لیکو او سیده به راشو په دغه آی ایم فیلینګ لکي باندې به کلیک کوو. چې کله موږ په دې آی ایم فیلینګ لکي باندې کلیک وکړو موږ ته اوس ګوګل ډوډلز راځي. بېلابېل ګوګل ډوډلز دي. دا اوس ګورئ ملګرو دا یو ګوګل ډوډل دی، دا بل دی، دا بل دی. همداسې د بېلابېلو هیوادونو د نړۍ د بېلابېلو پیښو دپاره ګوګل وخت په وخت باندې ګوګل ډوډلز بدلوي را بدلوي. نو دا و د ګوګل ډوډلز. ملګرو که بیا موږ غواړو چې خپلې صفحې ته لاړ شو نو دغه پاس اډرس بار کې زه دغه ډوډلز ورنه لرې کوم او دلته بیا دا ګوګل باندې کلیک کوم نو موږ ته ګوګل په خپله صفحه باندې بیا راغی. نو بل یو ګوګل ایسټر ایګ زه تاسو ته ښیم ملګرو. په همدغه اډرس بار کې به موږ ولیکو ASKEW اسکیو. چې کله موږ انټر کړو نو موږ ته دغه د سرچ کومه صفحه چې ده چې موږ ته څه سرچ شو دا ګورئ لږ څه په کاږه دي، مایل شکل باندې دي. دا ګورئ دغه ځای لږ مایل دی. نو دغه یو بل ګوګل ایسټر ایګ دی. بیا په هوم باندې کلیک کوم ملګرو. زه به په را روانو ویډیو کې تاسو سره په نورو په زړه پورو ګوګل ایسټر ایګز په اړه باندې ویډیوګانې جوړې کړم او تاسو سره به یې شریکې کړم. هیله ده زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو د لیدلو نه یوه نړۍ مننه.